السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو دوستانو جوړ په خیر، په دې هیله چې تاسو به هم جوړ او خوشحاله یاست. قدرمنو، نن د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ چې کومه یو ورځنۍ دویمه لوبه چې کومه ده هغه ترسره کیږي پر 1:30 بجه باندې. نو ګرانو دوستانو، ډېر د دوستانو پوښتنه کړې ده چې هاشمي صاحب موږ به دغه لایو میچ برای راست میچ کوم خپور کیږي دا به موږ څنګه کتلی سو. نو بلکل د نن په ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې تاسو دا لایو میچ چې دی هغه څه رقم کتلی سئ. ډېر اسانه او ډېر په کمو امبیانو او ډېر په کمزوري نټ کوي لا هم به دا چلیږي فل ایچ ډي سکرین. دوستانو که مو چیرې سبسکرایب کړی نه وي ټکنیکل هاشمي چینل، نو بلکل دا چینل چې دی دا د سر سبسکرایب کړي او په څنګ کې دا د ګنټۍ بټن چې ده دا ضرور د سره وي چې نور معلومات تر تاسو پورې در ورسېږي. دوستانو کله چې تاسو ویډیو خلاصه کړئ دا رقم، نو دغه کم ګول ځای چې دی دلته یا مثلا پر دې خطه باندې به تاسو داسې کلیک وکړئ او دلته لاندې زه تاسو ته یو لینک در کوم، لکه دا چې مې در کړی دی داسې لینک په دې ځای کې در کوم. د دغه لینک څخه به تاسو د اپلیکیشن چې دی دا به ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې او بیا به تاسو د دنیا هر رقم سپورټس چینلان، د ټیویان چینلان چې کوم دی یا د میوزیک چینلان چې کوم دی هغه به تاسو پکې کتلی سئ. نو دا ایچ ډي سټریمز په نامه باندې دا اپلیکیشن دی، دا چې کله خلاص دوستانو نو په دې کې به بیا تاسو بېلابېل چې کوم میچونه دي یا کرکټونه دي یا مثلا فوټبال دی یا WWE سپورټس دی، هر هغه شی چې تاسو کتل غواړئ هغه په دې چینلانو کې شته. دوستانو دا چې کله داسې خلاص تاسو به راسئ دغه د سپورټس چینل چې کوم دی پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ. نو کله چې دوستانو د سپورټ چینل چې خلاص سي نو دوستانو نو دا ایډز هغه موږ ختم کړي دوستانو. نو دا رقم به د اساسو مخ ته چې دی هغه د اپلیکیشن چې ټوټل کم دی هغه به زموږ ستاسو مخ ته خلاص سي. دوستانو په دې کې ډېر رقم چینلان د سپورټس په حواله باندې چې دی د سپورټس په هکله چې دی هغه سته، که د کرکټ وي که د فوټبال وي که هر شی وي. نو دوستانو یو شی تاسو نوټ کړئ چې د افغانستان د ویسټ انډیز ترمنځ چې کومه یو ورځنۍ میچونه کیږي نو دا دواړه خواران چې دی هغه په انډیا کې میچ کوي چې هغه دوستانو په دغه کې په مطلب سپانسر کې چې ورته وایي یا د کمپنیانو والا یا د ټیویانو والا چې دی هغه دونه په دغه کې چې دی انټرسټ نه ویني. یعنی دا که اوس په ویسټ انډیز کې وایي یا په افغانستان کې وایي نو 10 سپورټ، پی ټي وي سپورټ، جیو سپورټ، دا رقم نور کوم چینلان چې مشهوره چینلان دي دی به ټولو د دوی لایو چې کوم دی براډکاسټ چې کوم دی هغه به دوی چلوي. لیکن د افغانستان چې کوم فلحال میچ یا اوسنی میچ یا د نننی میچ کوم چلیږي هغه به دوستانو تاسو خالي په ویلو کې کتلی سئ. دلته به تاسو راسئ، دلته چې کله راله دوستانو پر دې ځای باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به میچ چې دی هغه برای راست یعنی په ژوندۍ بڼه چې دی هغه به تاسو ترسره کوئ، وبې ګورئ او ډېر په ښه کوالټۍ سره په ډېر ښه معیار سره چې دی هغه دا میچ چې دی هغه تاسو ته درښکاره کوي. نو دوستانو زه ویلو چې کومه ده هغه لینک اول فلحال به زه وګورم چې ګس یو شی راولي نه راولي بیا به تاسو ته هم در معلوم سي. پر ایچ ډي سټریم باندې به راسو نو دوستانو تاسو کتلی سي په 15.7 KB باندې چې دی هغه دا کار ترسره کوي. دا رقم 10 سپورټ چې دی هغه هم کار کوي، په دې کې کوم چې مطلب نور سپورټونه دي هغه هم کار پکې کوي. مختلف رقم دا ګور تاسو اوس کتلی سي انجلو میتیوز ولاړ دی د سریلنکا د چې کوم کلاړی دی هغه فلحال ټیسټ چې کوم حساب کتاب دی هغه روان دی. نو دا تاسو ډېر اسانه سره کتلی سي دا ټوټل میچ او دا تاسو غټولی هم سئ چې کله تاسو دا منځ بټن چې وروئ نو دا رقم تاسو ته غټیږي هم. نو دوستانو په دا رقم تاسو میچ کم دی هغه برای راست تر سره پورې کتلی سئ. نو هیله ده چې ویډیو مې خوښه سوي. تر بله ویډیو پورې اجازه